د عثمان عاطف تعلیمي سلسله همدغسې منظمه وساتل سي. موږ به دوی په یو خصوصي ښوونځي کې داخلوو. تحصیلی ازی در داخل افغانستان و همچنان در خارج افغانستان هر نوع هزینه باشه ما انشاءالله رحمان را برشان میپردازیم. د عثمان جان د تعلیمي سلسلې ټولو مصارفو ته آماده شو. یعنی هر کس که من حمایت میکنه واقعا انشالله ناامید نمیکنم. قلبا خوشحال هستیم که در افغانستان همچون صداهای مثل عثمان جان پیدا میشه. د محمد عثمان عاطف د تعلیم په برخه کې هغه مسؤلیت چې ملت سټیل لخوا په غاړه اخیستل شوی د هغه په اړه یو درې اړخیزه هوکړه لاسلیک کیږي. ما خودم انشالله که حمایت شدم واقعا در عرصه تعلیم و فوتبال، یعنی هر کس که من حمایت میکنه واقعا انشالله ناامید نمیکنم و این هرچه میدانم از لطف خداونده. ډیر خوشحاله یو چې نن موږ په یو دغسې مراسمو کې شرکت لرو چې په دغه مراسمو کې د افغانستان د آبادۍ او د افغانستان د آینده دپاره خبرې کیږي. زموږ غټه هڅه دا ده چې د افغانستان د بیا جوړولو دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د پیشرفت دپاره باید شخصیتونه پیدا سي، شخصیتونه او استعدادونه پیدا سي، پر استعدادونو باندې کار وسي، د هغوی ظرفیت لوړ سي، تر څو د دې جوګه سي چې د دې خپل هیواد افغانستان دپاره کار وکړي. زموږ همیشه کوشش دا ده چې د ظرفیت په برخه کې کار وکړو. الحمدلله څه وخت وړاندې د فوټبال په برخه کې په بادغیس ولایت کې یو تنکی ځوان پیدا سو چې د ده ویډیو رسنیزه سوه او بالاخره موږ وعده ورکړل، ده سره م خبرې وکړې چې تاسې به مرکز کابل ته راځئ او دلته به ستاسې حمایت کیږي، ته به تشویقیږي، څه ارزو چې ته په دې برخه کې لرې هغه به انشاءالله ستا پوره کیږي. موږ له خپلې ژمنې او وعدې سره سم عثمان جان مرکز کابل ته دعوت کړ او دلته مو په مادي امتیاز او د دې ترڅنګ په معنوي امتیاز باندې دی ونازه او دی م تقدیر کوي او دا د ده حق و. او موږ په هغه مجلس کې دا ژمنه وکړه چې د عثمان تر ټولو مهم او ډیر ضروري څه چې دی هغه د ده تعلیمي سلسله ده، چې دی باید د ده تعلیمي سطحه او کچه باید لوړه سي. کله چې د ده تعلیمي سطحه او کچه لوړه سي بیا وروسته له ده څخه یو څوک جوړېدلی سي، یو شخصیت جوړېدی سي، یو امتیازي کس ځینې جوړېږي. د فوټبال برخه دومه او ثانوي برخه ده، هغه د ده خپل یو شوق ده چې په دغه برخه کې لري. د ده دا شوق به م انشاءالله موږ پوره کوو او تر یو ځایه پورې به رسوو. نو دا ژمنه موږ کړې وه چې الحمدلله زه په دې ډېر خوشحاله سوم چې زموږ په وطن کې اوس هم دغسې کسان سته، با احساسه شخصیتونه سته، با احساسه خلک سته چې د استعدادونو قدر کوي او په دې خوشحاله کېږي چې استعدادونه راپورته سي. نو بالاخره له موږ سره د ملت سټیل فابریکې تماس ونیوئ چې خپله حاجي صاحب نقیب الله نظري دلته اوس تشریف لري، دوی له موږ سره خبرې وکړې او هغه پرته له کوم څه څخه د عثمان جان د تعلیمي سلسلې ټولو مصارفو ته آماده سو او موږ هم په دې د دوی په دغه احساس باندې ډېر خوشحاله سو، د دوی د دې احساس قدرداني کوو چې د استعدادونو په روزنه کې او په تربیه کې د دوی توجه سته. ملت سټیل لکه د افغانستان بنیاد د آبادي یو سمبول ده، دوی د دې ترڅنګ دا د یو بل قدم هم واخیستی چې د استعدادونو د روزلو دپاره هم خپل ځان سمبول جوړوي او موږ له دوی څخه هیله کوو چې په دې برخه کې نور هم توجه وکړي، ځکه چې استعدادونه راپورته کول دا د ټول افغانستان د ملت د خلکو، د تجارانو، سرمایه ګزارانو، اهل خیر خلکو د ټولو مکلفیت او مسؤلیت جوړېږي چې په دې برخه کې موږ سره کار وکړي. نو دغه نن مجلس هم د همدې دپاره جوړ سوی دی چې موږ به د ملت سټیل
له مسؤلینو سره او د ورزش اداره به په ګډه باندې یو هوکړلیک دلته لاسلیک کوي ترڅو هغه هوکړلیک کې چې څه متن لیکل شوی د هغه به وروسته وویل شي چې د عثمان عاطف تعلیمي سلسله همدغسې منظمه وساتل شي. موږ به دوی په یو خصوصي ښوونځي کې داخلوو او د ده به ښه تربیه کېږي، نګراني به کېږي او د دې ترڅنګ به د ورزش برخې ته هم دوی وخت ورکوي او تمرینات به کوي چې هغه د ده شوق پوره شي. نو زه په ځانګړې توګه د نقیب الله نظري صاحب او د دوی د مسؤلینو او د ټول نهاد څخه ډېره مننه کوم چې په دغه برخه کې دوی راوړاندې شول او دغه قدم یې واخیستی. قلبا خوشحال هستیم که در افغانستان همچون صداهای مثل عثمان جان پیدا میشه و در بخش ورزش ظهور میکنه. من نبودم، خارج از کشور بودم، واقعا زمان که صفحات مجازی را مشاهده کردیم باز امرای رحمانی صاحب تماس گرفتم، گفتم که دوست ما که عثمان جان پیش شما است درباره تعلیمی ازی و در آینده تحصیلی ازی هر نوع امکاناتی که لازم باشه از طرف فابریک ذوبان ملت استیل ما آماده همکاری هستیم. اول تشکر از شما میکنیم که شما صدای ما را در زمین نگذاشتیم. ما انشاءالله الرحمن آماده هستیم در بخش اول خود تعلیمی ازی در بهترین مکاتب خصوصی افغانستان که در هر ولایتی که برازیا شما لازم میبینیم فامیل محترمشان هر نوع هزینه باشه از صنف 6 7 تا 12 و همچنان بعداً خواست خداوند باشه زمینی تحصیلی ازی در داخل افغانستان و همچنان در خارج افغانستان هر نوع هزینه باشه ما انشاءالله الرحمن را برشان میپردازیم تا باشه در آینده مثل که شما گفتین فوتبال یک بخش است و همچنان تحصیل و تعلیم بخش دیگه است تا باشه یک انسان نکنام، یک انسان خارق العاده، یک نابغه که الحمدلله است در بخش تحصیل و تعلیم هم در جامعه به بار آید. خیلی تشکر میکنم از تربیت بدنی افغانستان چون که من دعوت کردن به مرکز و من خیلی تشویق کردن و توسط از اینا بود که امی فابریکه ملت استیل من تحت حمایت قرار داد و خیلی تشکر میکنم از رئیس فابریکه ملت استیل که من حمایت کردن